د ستر واکمن په سپېڅلي نامه د غرغښ راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه او نیکو پیرزونه مو هرکلی کوم. تود بحث ته په خیر راغلی او کومه موضوع مو چې رانغښتې ده د حکومت پر دوام نیوکې. فعلي نظام د لویو ستونزو، لویو ضعفونو، د سیاسي شخړو او سیاسي لوبو د یو قانون پړاو په مخه رامنځته شوه. البته دغه موضوعات د رسنیو خلکو او د دغه ملت له لورې ویل شوي چې 15 کاله د دغه نظام عمر له لاسته راوړنو، فعالیتونو او همداراز ژمنو شعارونو سره پای ته ورسېد. دغه نظام د ډیرو خلکو لپاره د منلو نه وه، خو بیا د ځینو نورو لخوا ستایل کېدله. خو که اصلي موضوع ته راشو، د حکومت عمر د جوزا په میاشت کې د قانون له لورې پای ته رسېدلی چې ولسمشر باید استعفا کړې وه، بیا یې هم ټاکنې ترسره کړې وې، خو دغه دواړه کارونه شکل ونه نیول. ځینې سیاسونه او نمایندان د موقته حکومت غوښتونکي شول چې باید یو موقته ولسمشر وټاکل شي تر څو راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پورې. خو دغه موضوع د حکومت دغه موضوع ته هم ارزښت ورنکړه او بیا قاضي القضات پرېکړه وکړه چې تر راتلونکو ټاکنو پورې به دغه نظام دوام مومي. د دغه موضوع په تړاو راسره درانه مېلمانه شتون لري. هر یو ښاغلی احسان الله افغانزی، سیاسي چارو شنونکی، او ښاغلی واقف نوري، د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی. بحث ته په خیر راغلی مېلمانه، ستړي مه شئ. افغانزی صاحب، د حکومت دوام د جوزا په میاشت نه را په دې خوا آیا قانوني بڼه لري یا خیر؟ قانوني بڼه که زه تاسو ته ووایم، تاسو ګورئ لوی څارنوالي یا ستره محکمه صلاحیت لري. که څه هم صلاحیت لري، د هغه تر څنګ هغه د رئیس جمهور خپل کسان دي، دوی خپله یې دغه وینا کړې، رئیس جمهور خپله دغه صلاحیت ورکړی دی. او که راسو دغه نور کوم کسان چې کاندیدان دي ریاست جمهوریت، هغه 12 ټکټونه، هغو هم خپل حق لري. دلته موږ درېیمه موضوع ته راځو. د هغه موضوع ده چې باید دغه مشکل ژر تر ژره حل سي. که موږ دې ته راسو، که رئیس جمهور موقت حکومت راسي، په اساسي قانون کې داسې ماده تر اوسه پورې نشته چې حکومت راسي. نو ځکه باید سیاسون او د رئیس جمهور سره کښېني او یو تفاهم ته ورسېږي چې تر څو رئیس جمهور دغه سیاسون ته یا دغه کاندیدانو ته او داسې تضمین ورکړي چې راتلونکي ټاکنې دي هغه رقم ونیسي لکه تېرې ټاکنې، یو بشپړه یو ښایستې ټاکنې دې وسي. خو ښاغلی افغانزی، مخکې له دې چې ښاغلی ولسمشر راشي، سیاسونو سره یا دغه نمایندانو چې ځانونه نومان کړي دوی سره یو بحث ولري یا غونډه ترسره کړي، دوی فیصله وکړه، قاضي القضات ته دا خبره ورسوله او قاضي القضات هم پرېکړه وکړه چې نه، تر راتلونکو ټاکنو پورې به همدغه حکومت دوام مومي. دغه اصلي موضوع راته ووایي چې آیا قانوني بڼه لري یا خیر؟ بلې، قانوني بڼه لري، ځکه په تېره دوره کې هم که ستاسې په یاد وي 15 کاله مخکې هم دغه قانوني بڼه ترسره سوې وه. اوس بیا هغسې وسوله، قانوني بڼه لري، خو د حل لاره یې دغه ده. که څه هم دغه کاندیدان شاید په نوې هفته کې، زه خبر یم په نوې هفته کې شاید لارې بندې کړي یا سړکونو ته راوځي، نو د حل لاره یې زما په نظر سره دغه ده چې دوی سره کښېني او یو د حل لاره. نوري صاحب، تاسو موافقه یاست د ښاغلي افغانزي په خبرو په تړاو چې دوی وایي چې قانوني بڼه لري، قاضي القضات چې دغه کومه پرېکړه کړې؟ به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمان عزیز و جمع از همکارانتان و همه هموطنان عزیز ما که اکنون بیننده این برنامه هستند. سلامت باشید. اجازه بدین در بستر تاریخ صحبت بکنم از آوانی که حکومت وحدت ملی شکل میگیره تا این زمانی که ادامه پیدا میکنه. متاسفانه شما میفهمین که حکومت وحدت ملی وقت شکل میگیره خودش صیغه قانونی یا اساس قانونی نداره. به اساس یک توافق و هم با پادرمیانی ایالات متحده آمریکا و آقای جان کری میآیند، بالاخره نزاعی که میان دو کاندید برتر جناب آقای غنی و دکتر صاحب عبدالله که شکل گرفته بود و به خاطر حل این نزاع که افغانستان به طرف یک بحران کلان نره و مردم افغانستان هم دچار همچون مسائل نشه و مردم افغانستان هم از هم دوباره نپاشن و همو حکومت مطلقه گرایی یا نظام هایی که قبلا در افغانستان حاکم بود این نظام ها نبیه. خب به اساس از این حکومت وحدت ملی شکل میگیره و یک سلسله عملکردها از طرف رئیس جمهور افغانستان به پردازش گرفته میشه و همچنان از در جناح مخالف جناب آقای دکتر صاحب عبدالله هر آن چی بود که بالاخره ما رسیدیم این حکومت وحدت ملی را قبول کردیم و برای مردم افغانستان واضح شد که این حکومت وحدت ملی است.
شما میفهمید که در کشورها در حقوق بین الملل هم در حقوق ملی هم در واحدهای سیاسی و بازیگران بین المللی ما بر اساس قانون هر آن چیزی را حکم میکنیم. در قانون اساسی افغانستان که مادر تمام قوانین است و معتبر همه قانون هاست و دیگر قانون از این سرچشمه میگیره، عمر حکومت وحدت ملی را در سال 4 که نزدیک ما به سال 5 میشه، یعنی در اول جوزا دیگه عمرش به پایان میرسه. اینجا وقتی ما میگیم که قانون اساسی افغانستان حکم میکنه و مادر تمام قوانین است، بعدش باز اول منبع قانون اساسی است، بعدش قوانین عادی است، باز روی قضایی و عرف عادات هم از دیگر موارد است. آنچه که جناب افغانزایی صاحب اشاره کرد برمیگرده به عرف عادات یا عرفی که در افغانستان حاکم بود. در حکومت قبلی ما شاهد همچون مسائل بودیم که حکومت دوام پیدا کرد، اما از لحاظ قانونی عمر حکومت وحدت ملی یا عمر حکومت در اول جوزای سال 4 که نزدیک به سال 5 میشه ختم میشه. لذا حکومتی را که فعلا ما ادامه پیدا میکنه، این حکومت غیر مشروع هست و این بر اراده مردم آنچه که باید تمثیل شود نیست و آن احکام را که قوه قضایی افغانستان اصدار کرده بود و بر اساس از او آمد عمر حکومت وحدت ملی را دوباره تمدید کرد و جناب آقای دکتر صاحب عبدالله این را پذیرفت. جناب دکتر صاحب غنی هم خوشبینی خود در این خصوص اعلام کرد. اما شما می‌دونید که خود قوه قضایی هم یکی از بخش‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که در اساسی آقای غنی قرار دارد. یعنی آقای غنی صلاحیتش نسبت به قوه قضاییه بلندتر است و یک از صلاحیتاش که در قانون اساسی افغانستان آمده تعیین و تشخیص و همچنان معرفی کردن اینا و پارلمان افغانستان از جمله وظایف خود رئیس جمهور افغانستان است. ولسمشر وایي چې قاضي القضات واقعا د دوی پریکړه بی‌طرفانه ده، مستقله نه ده. د دې موضوع په اړه تاسو خب شما میفهمین وقت من آمر باشم کسی دیگه در کنار ما باشه و مدون باشه در حقیقت هر چیزی را که من حکم میکنم او باید تو رو جواب بده. اما شما میفهمین قبلا هم بیره توضیح دادم که خود قوه قضاییه که است یکی از بخشای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که 3 قوه داریم: قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه اجراییه است و در قانون اساسی افغانستان هم آمده وقتی که اعضای قوه قضاییه انتخاب میشه از صلاحیت رئیس جمهور است. یعنی افراد و اشخاصی که امروز در قوه قضاییه است و 9 نفر عضو دائمیشان و 3 عضو دیگر اینا از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که آقای اشرف غنی است و قوه مقننه معرفی شده از طرف پارلمان هم رای گرفت که شما میفهمید عمر از اینا هم خیلی زیاد طولانی شده و خود هم از لحاظ قانونی صلاحیت بیشتری اکثریت از اعضای استر محکمه صلاحیت از این نداره که در خصوص از این صحبت‌های داشته باشه و اصدار حکم بکنه. اما چیزی که بسیار زیاد برای من جالب است می‌خوایم کوتاه در این خصوص اشاره بکنم که در افغانستان متاسفانه هیچ گروه، هیچ تنظیم، هیچ حزب، هیچ حرکت به خاطر منافع ملی افغانستان حرکت نکردن و هیچ عملکرد را بپردازش نکردن. چرا که هر کدامشان به خاطر منافع شخصی شد خود عمل کردن. امروز اگر شما دیدین که پیش از اینکه عمر حکومت وحدت ملی به پایان برسه در ماه ثور در اواخر در اولش چندین بحثا صورت گرفت که ریاست اجرایی از طرف رئیس جمهور افغانستان لغو میشه که خود رئیس جمهور هم بسیاری از موضوعات از طریق رسانه‌ها تاسو ته بهتره وګرځو یو لنډه د مخلوق ځانو بیرته بعد د میز اون باسته وندري. بیا هم ښه راغلاست او ستړي مه شئ. نوري صاحب کیدای شوای چې ټاکنې مخکې د دغه
مقت حکومت نمایندان وای را منځته شي یا دغه قاضي القضات چې کومه پرېکړه کړې د دغه په اړوند کېدای شي چې دغه ټاکنې مخکې ترسره کړې وي تر څو دغه ستونزو سره مخ شوي. خب این یک بحث جداگانه میطلبه که روی از این صحبت بکنیم، اما ما میخوایم بگوییم که وقت عمر حکومت وحدت ملی از لحاظ قانونی ختم میشه دیگه ختم است. پس قانون اساسی افغانستان هم حکم کرده و همگی هم میپذیره که مادر تمام قوانین است. بحث دیگه است که اینجا بحث نامزدای کرسی ریاست جمهوری است که اونا بعضی از مؤلفه‌های دیگه را آوردن بر مردم افغانستان ریان کردن و اعتراضایی را کردن، چرا که در قانون اساسی افغانستان هم حق اعتراض کردن برشان داده و هر فرد میتونه که اعتراض بکنه در خصوص ای که حکومت به پایان برسه و آزادی بیان هم در این خصوص در ماده 34 قانون اساسی افغانستان به صراحت امر توضیح داده شده است. در کنار از این قوه قضاییه را خب بحث کردیم که از جمله ارکان خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. حالا افراد و اشخاصی که بحثی اصلی اینجاست که اعتراض کردن همین نامزدان کرسی ریاست جمهوری و اپوزیسیونی که مخالف حکومت وحدت ملی علل خصوص آقای غنی است. علل خصوص آقای غنی است. اینجا جالب اینجا چیزی است که وقتی که مخالفین میان صحبت میکنن بدیلی ندارن که بیان صحبت بکنن، اما حکومت موقت استمرار این حکومت یکم که بحث برانگیز است برای مردم افغانستان. چرا که ما بدیل نداریم. او دغه حکومت څو ځله ویلي چې داسې کوم بدیل موږ نه لرو چې ښاغلی غني برکناره شي د هغه پر ځای موقت حکومت تر راتلونکو ټاکنو پورې. خب ما هیڅ کدام بدیل نداریم، اما میشه که مثلا پیش از اینکه عمر حکومت وحدت ملی به پایان میرسید باید سیاسیون افغانستان، اپوزیسیون افغانستان و نامزدان کرسی ریاست جمهوری یک بدیلی را پیشنهاد میکرد که اینا بزرگترین دلیلشان است که آقای احمد ولی مسعود